یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې په خفیه طور باندې په پټه باندې د ګواهانو بغیر نکاح کول څه حکم لري؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمو، په خفیه شکل باندې په پټه باندې د ګواهانو بغیر نکاح کول هیڅ رقم جایز نه ده او جواز نه لري او دغه نکاح نه صحیح کیږي. امام حسکفي رحمه الله وایي چې په نکاح کې د دوو شاهدانو حضور، هغه هم داسې شاهدان چې بالغین وي، اوریدونکي وي، د خاوند او میرمنې ایجاب و قبول، یا دوی چې چاته وکالت ورکړی وي چې هغه د دوی پر ځای ایجاب و قبول کوي، چې هغه واوري او په پوه سي چې دا د یو بل د نکاح ایجاب و قبول دی، بیا نکاح صحیح کیږي. که دغه شرایط نه پوره او دا شاهدان په نکاح کې نه موجود، پټه تړل کیږي، لہذا دغه نکاح صحیح نه ده او جواز نه لري. الدر المختار مع رد المحتار، دریم جلد 21 صفحه. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب. ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو، زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.